خوږو دوستانو زموږ په دنیا کې ډېرې داسې عجیبه او ناشنا میوې شته دی چې یا خو موږ نه دي لیدلي او که لیدلي مې وي نو د بعضو میوو قیمتونه دومره لوړ دي چې موږ پوره یو کال مسلسل کار وکړو د هغه په پیسو یې لا یوه دانه میوه اخیستی شو. نو راځئ په نننۍ ویډیو کې د 8 ناشنا ګران بیه او قیمتي میوو په اړه معلومات درکوو، خو له دې نه مخکې د پلا ټي وي سبسکرایب کول مه هېروئ. 8 بلیک ډایمنډ اپل. خوږو دوستانو تاسو به تر اوسه سره یا زیړه مڼه لیدلې وي، مګر توره مڼه به مو نه وي لیدلې. د دې نوم توره الماسي مڼه دی او په حقیقت کې د دې مڼې رنګ خالص تور نه بلکې جګري دی، خو بیا هم خلک په توره مڼه پیژني. د مڼو دا قسم د چین هیواد په تبت علاقه کې پیدا کیږي او په دې ځای کې د شپې د ډېرې یخنۍ او د ورځې د ډېرې ګرمۍ له وجې د دې مڼو رنګ تورېږي. د دې یوې دانې مڼې قیمت $7 یعنی تقریبا 600 افغانۍ دی. 9 بودا شیف پیرز. خوږو دوستانو تاسو به تر اوسه پورې یو ډول ناک یا نشپاتۍ لیدلې وي چې په بازار کې په اسانۍ ترلاسه کولی هم شئ، مګر دلته به موږ تاسو ته د یو مختلف ډول ناک یا نشپاتۍ درښایو کوم چې د هندوانو مذهب د بودا خدای په شکل ښکاري او د دې ناک قیمت $9 دی یعنی تقریبا 800 افغانۍ. مګر دا نشپاتۍ په قدرتي ډول د بودا په شکل نه ده. کله چې په ونه کې د دې میوه راټوکیږي نو د دې شاوخوا د بودا شکل قالب لګول کیږي او د میوو د پخېدو نه بعد دا میوه د بودا شکل اختیاروي. 8 سکویر واټرمیلن یا چارکونجه هندوانه. خوږو دوستانو تاسو به تر اوسه هندوانې ګرد یا بیزوي شکل کې لیدلې وي او داسې چارکونجه هندوانه به په اول ځل ګورئ، ځکه چې په دې شکل هندوانې تاسو یوازې په جاپان کې لیدلی شئ. دا هندوانې ډېرې خوندورې نه دي، نو ځکه په جاپان کې خلک د خوراک لپاره کم او د سینګار لپاره یې ډېر استعمالوي او د هندوانې د چارکونجه جوړولو لپاره د جاپان خلک د دې هندوانې شاوخوا چارکونجه قالب لګوي او د وخت په تېرېدو سره دا هندوانه چارکونجه شکل اختیاروي. او که د دې هندوانې د قیمت نه خبر شئ نو ډېر به حیران شئ، هغه ځکه چې د دې یوې دانې هندوانې قیمت $800 یعنی تقریبا 70,000 افغانۍ دی. 5 اناناس. دوستانو د انګلند په هیلیګن ګارډن کې په یو ناشنا طریقې سره اناناس کرل کیږي او د دې یو دانه اناناس په تیارېدو کې تقریبا 2 کاله وخت ضرورت وي. د دې اناناسو د بوټو په کرلو کې ډیره خواري کیږي او بل دا چې د دې اناناسو د یوې ونې لپاره یو بیل ماحول جوړیږي او په کافي اندازه لګښت هم پرې راځي او د همدې وجې نه دا د نړۍ په بهترینو اناناسو کې شمیرل کیږي او د دې یو دانه اناناس قیمت $1600 یعنی تقریبا 140,000 افغانۍ دی. 4 ام. خوږو دوستانو دا د جاپاني امونو یو خاص قسم دی کوم چې نیم سور او نیم ژیړ رنګ لري او د دې د ذایقې د څکلو نه بعد به تاسو ډیر حیران شئ، هغه ځکه چې دا ام د اناناس او کوپرې ذایقه هم په ځان کې لري او دا امونه د سایز له لحاظه هم ډیر غټ وي. د یو ام وزن تقریبا 350 ګرامه ته رسیږي او په جاپان کې دا امونه ډیر په لوړ قیمت سره خرڅیږي. که تاسو د قیمت نه خبر شئ نو شاید یقین ونه کړئ، ځکه چې د دې یو دانه ام قیمت $3,000 یعنی تقریبا 2,70,000 افغانۍ کیږي او په جاپان کې دا امونه د ایگز آف د سن یا د لمر په هاګو هم مشهور دي. 3 ډینسوکی واټرمیلن. خوږو دوستانو د هندوانو دا قسم به هم تاسو یوازې په جاپان کې ترلاسه کوئ. دا هندوانې په سایز کې ډېرې غټې وي او تر 10 کیلوګرامه پورې وزن رسیږي. د دې هندوانو ذایقه د نور نه ډېره بدله وي. د خوږې او خوندورې ذایقې سره سره بله خوبي دا ده چې د میاشتو پورې دا هندوانې نه خرابېږي او دا هم د جاپان خلک په یو خاص ټیکنیک سره کوي او پخوي او دا یوه دانه هندوانه به تاسو په جاپان کې په $610 ترلاسه کوئ چې تقریبا 15,50,000 افغانۍ کیږي. 2 روبي رومن ګریپس. خوږو دوستانو د دې انګورو د خوړلو لپاره هم باید تاسو جاپان ته لاړ شئ، ځکه چې دا د جاپان نه بغیر په بل هیڅ هیواد کې نشته او دا د نړۍ تر ټولو قیمت بیه انګور دي. د دې انګورو په غوښه کې ټول انګور په یو سایز وي او هر انګور سایز تقریبا 20 ګرامه وي، یعنی د عام انګورو نه ډیر غټ دي او د دې سره سره قیمت هم ډیر زیات دی. د دې انګورو 40 دانې غوښه به تاسو په $8,400 چې 1.5 لک افغانۍ کیږي ترلاسه کولی شئ. اول یوبری مسک میلن. خوږو دوستانو په اخره کې به د نړۍ تر ټولو قیمت ترین میوې په اړه خبره کوو، یعنی یو خربوزه په دنیا کې د ټولو میوو څخه په قیمت کې په اول نمبر ده. دا خربوزه د شکل او رنگ له لحاظه د یو عام خربوزې په شان ښکاري، مګر په خوند کې هیڅ جواب نشته او دا میوه هم د جاپان محصول دی او د دې یوې دانې خربوزې قیمت
$14,500 دی چې تقریبا 12 لک افغانۍ کیږي. نو خوږو دوستانو دا وی د نړۍ ناشنا او قیمتي میوې چې په نننۍ ویډیو کې مې تاسو ته وښودې. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د دې ویډیو په اړه مو خپل قیمتي نظر په کمنټ کې ولیکئ او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې راتلونکي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تر تاسو ورسیږي.